अस्सलाम वालेकुम د WhatsApp نوی ټریکس او د 2024 د WhatsApp چې کوم اهم اپډیټس او اهم سیټینګ دی هغه سره په دې ویډیو کې شریک کوم په دې کې د لومبه امیجینیشن راځي ګور چې امیجینیشن څنګه کار کوي په WhatsApp کې چې کله موږ مرګ ته میسج سند کوو چې کوم ټیکس موږ لیکو هغه اتوماتیکلی پکچر ته چینج کیږي او د مثال په توګه باندې زه مرګ ته میسج کوم تاسو براشه دلته ګوره دا اپشن تاسو ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ ٹھیک شو بیا بدل تراشي په دې امیجن باندې وکلیک کړئ دا امیجن اپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ او چې دلته تاسو څه شی لیکئ هغه اتوماتیکلی پکچر ته چینج کیږي څنګه به چینج کیږي زه اوس مثال په توګه باندې سنټنس لیکم چې a black cat on the table a black cat on the table دا مې سنټنس ولیکو ګوره چې تور پیشو په ټیبل باندې ناست دی دا به اتوماتیکلی اوس پکچر ته چینج کیږي ګوره ٹھیک شو نو ته امیجینیشن وایي a black cat on the table अच्छा नंबर 2 کله کله داسې وشي چې کله موږ واتساپ کولاو کړو موږ ته کې پته نه لګي چې به د واتساپ کې موږ ته کم کسانو اهم میسجونه کړي یعنی اهم میسجونه به موږ نه ورکړي نو واتساپ دې لپاره یو اډ ټو پیرود اپشن متعارف کړی دی په دې کې موږ کسان اډ کو کوم موږ لپاره اهمي نو چې کله موږ واتساپ کولاو نو پیله باید اډ ټو پیرود ول میسجونه ګورو او بیا وروسته نور میسجونه ګورو نو دا شانت موږ نو اهم میسجونه نه مس کیږي اډ ټو پیرود کې کسان موږ څنګه اډ کوو راوځي تاسو واتساپ کې دا سرور اپشن موږ سره سدي ګوره آل ان ریډ پیرود او ګروپ نو په دې پیرود به تاسو کلیک کړئ بل تر شي دا اډ ټو پیرود په دې وکړئ کلیک او چې کوم کسان سره لپاره اهم دی هغه بدلته کې اډ کړئ ٹھیک شو اوس دې کسان میسجونه تاسو ته په اډ ټو پیرود کې بیل راځي دا شان د بیا زموږ نه اهم میسجونه نه بیس کیږي نمبر 3 اوایډ اډینګ ان ګروپ کله کله دا سی وشي چې کله موږ واتساپ کولاو کو یو چا موږ په یو ګروپ کې اډ کړو بغیر د اجازه نو دا مصیبت نه ودان څنګه خلاصو چې بغیر د اجازه موږ څوک په یو ګروپ کې نشي اډ کولای نو دې په تاسو ته راشي واتساپ کې راشي سیټینګ ته ٹھیک شو او په سیټینګ کې بیا راشي پرایویسی ته پرایویسی کې بیا لاندې راشي دا ګروپ باندې باندې کلیک کړئ ٹھیک شو او دلته کې دا په ایوری ون باندې دا راشي مای کانټیکټ یا مای کانټیکټ ایکسپټ به چینج کړئ چې مای کانټیکټ تاسو چینج کړئ نو کوم کسان تاسو سره په کانټیکټ کې دي کوم کسان نمبر چې تاسو سره سیو دي صرف هغه تاسو ګروپ کې اډ کولای شي باقي پاتې کسان باندې شي اډ کولای او کو تاسو مای کانټیکټ ایکسپټ باندې کلیک کړئ نو په دې کې تاسو دام خو درې شي چې دا کسان دي ما په ګروپ کې نه اډ کړئ ٹھیک شو دلته موږ دا راولو مای کانټیکټ باندې کلیک کوو اوس موږ څوک په ګروپ کې نشي اډ کولای نمبر 4 واتساپ ته موږ لاک څنګه لګو چې څوک موږ موبایل واري موږ د واتساپ میسجونه بیان شي کته په هغه ته فنگر پرنٹ راځي یعنی لاک وته پی راځي نو د په تاسو څه کارو کې چې واتساپ کې ورشي سیټینګ ته په سیټینګ کې بیا راشي پرایویسی ته او پرایویسی کې ولاندې بیا راشي سکرول ډاون راشي دا اپ لاک تاسو ښکاری په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا به ډیسیبل دا به انیبل کړئ دلته او دلته کې تاسو فنگر ولګوي ټیک شو چې فنگر مو لګو دلته به ټایم سیټ کې چې افټر 1 منټ یا افټر 30 منټ څومره ټایم پس د واتساپ لاک کیږي نو موږ ته چې ایمیډیټ فورن دی لاک کیږي ټیک شو نو چې کله موږ واتساپ اوپن کوو دا سیما سکرین لاک او واپس واتساپ اوپن کوم نو ته ماته اوس فنگر راځي ګوره فنگر ماته رالو په دې باندې فنگر ولګوم دا ما سره به اوپن شي اوس په یو خاص کس باندې تاسو دغه لاک لګولای شئ مثال په توګه باندې دې کس باندې لاک لګوم دا لانګ پریس ونیسي بیا براشي 3 ډاټس ته دلته کې براشي لاک چیټ بیا به کنټینیو کی فنگر به ولګي او بیا به اوکے کی دلته کې تاسو سره دا براشي لاک چیټ ګوره تاسو ښکاری دا په دې تاسو کلیک کړئ چې کوم چیټ تاسو لاک کړی هغه بدلته کې پروت ٹھیک شو او چې ان لاک کوي نه لاک طریقه وي به دا لانګ پریسونه سي 3 ډاټ ته راشي به ان لاک چیټ باندې کلیک کړئ فنگر به ولګوي دا لاک به ختم شي ٹھیک شو اچھا مارک از ریډ چې څوک موږ ته میسج وکړي هغه میسج موږ ریډ کوو نو د سندر ته یعنی چې را لګي هغه ته دا پته لګي چې دا میسج دا وکتلو نو داسې په طریقه باندې موږ میسج ګورو چې مرګ ته پته لګي دا میسج ما وکړو کو نه کتو ٹھیک شو نو د په تاسو راشي واتساپ کې براشي سیټینګ ته سیټینګ کې بیا راشي پرایویسی ته او پرایویسی کې به دلته دا ریډ ریسټس دا اپشن تاسو سره آنی دا تاسو اپ کړئ بیا به مرګ ته پته لګي چې تاسو میسج کتل دی کنه دی کتل ٹھیک شو نمبر 6 واتساپ ته موږ بیک گراوند څنګه چینج کوو د په تاسو راشي واتساپ سیټینګ ته او بیا باندې تل راشي ګور دا چیټ تیم وال پیپر او چیټ هیڅ لیکلي په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا شي
ټیک شو. بیا بل ته راشئ د وال پیپر باندې به کلیک کوئ. وال پیپر باندې نه پس به تاسو بیا راشئ په دې چینج بیک ګراوند باندې به کلیک کوئ. ولته موږ سره دوه اپشن دي، سالډ کلر او مای فوټو. یعنې په دې باندې موږ سالډ کلر لګولی شو. واتساپ ته بیک ګراوند موږ وایو چې یاره موږ سره دې هسې ریډ بیک ګراوند وي. دا به سیټ وال پیپر کوئ. نو به ستاسو د واتساپ بیک ګراوند چې کوم دی دا ریډ وي. ټیک شو. وګوره دا اوس ریډ شوی دی. دغه شان تاسو واتساپ ته بیک ګراوند چینج کولی شئ. اچھا شیر سکرین چې کله موږ یو کس ته کال وکړو، لا یو کال ورته وکړو، نو دغه سره موږ د خپل موبایل هم شیر کولی شو. د خپل موبایل سکرین سره هم شیر کولی شو. څنګه شیر کولی شو؟ اوس د مثال په توګه باندې زه یو کس ته کال کوم، دغه یو کس ته زه کال کوم. ټیک شو. او دلته نه موږ سکرین شیر کولی شو. دا اپشن موږ سره شته، دا 3 ډاټس چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ، دلته به راشئ په سکرین شیر باندې به کلیک کړئ، دغه سره موږ سکرین شیر شي. او دلته نه موږ فلټر هم اپلای کولی شو. په دې اپشن باندې کلیک کړئ، دلته موږ سره مختلف قسم فلټر دي. ګورئ په فلټر باندې موږ کلیک کوو. ټیک شو. دلته موږ سره بیک ګراوند راځي. بیک ګراوند باندې موږ کلیک کوو دلته، نو موږ دې ته بیک ګراوند چینج کولی شو. صحیح ده. دلته زه ګوره موږ بیک ګراوند هم چینج کولی شو داسې. Thank you very much.